السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم الله الرحمن الرحیم. ټول تعریفونه د رب ذوالجلال د پاره چې خالق او مالک او پروردگار د کل عالم دی. او درود پاک په خاتم الانبیاء حضرت محمد صلی الله علیه وسلم باندې. امید رب ذوالجلال نه ساتم چې تاسو ورور جوړ یې په صحت با برابر یې. الله جل شانه هم د هر درد، هر غم، هر مصیبت، هر تکلیف او هر آفت نه په خپل امن امان کې وساته. الله جل شانه د دنیا او آخرت ټول خوشحالي نصیب کړه. یو عزتمند محترم مسلمانان ورونو او خویندو، نن درته یو نوی او خاص وظیفې سره حاضر یم. محترمو، دا وظیفه دا د هر دعا قبلېدو والا وظیفه ده چې څوک دا وظیفه وکړي، الله جل شانه د هر دعا قبلوي، که د حاجت دپاره وي، که د مشکل دپاره وي، که د رشتې دپاره وي، که د هر قسم رزق حوالې سره هر څه دپاره وي، نو الله جل شانه ضرور قبلوي. او دا زه نه یم چې دا الله جل شانه ضرور قبلوي، بلکې حضرت حسن بصری رحمت الله علیه فرمایي چې حضرت سمورا بن جندب رضی الله تعالی عنہ دا او فرمایل چې ما یو حدیث اوریدل نبی علیه الصلاۃ والسلام نا غزتا ته بیان نکما. نو حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ورته فرمایل چې ما ته دا بیان کا کم یو حدیث اوریدل دی. نو نبی حضرت سمورا بن جندب رضی الله تعالی عنہ ورته فرمایل چې ما د نبی علیه الصلاۃ والسلام نه اوریدلې دي چې څوک دا دعا دا وظیفه وکړي، دا دعا وایي، الله جل شانه د هغه دعاګانې خامخا قبلوي، ضروري قبلوي، په ګارانټۍ سره قبلوي. نو ابوبکر رضی الله تعالی عنہ متو فرمایي چې دا حدیث ما د نبی علیه الصلاۃ والسلام نه سو ځله اوریدلې دی. بیا عمر رضی الله تعالی عنہ، بیا دغه سمورا رضی الله تعالی عنہ بیا وایي چې ما عبد الله بن سلام رضی الله تعالی عنہ ملاقات وکړه، هغه نه مې تپوس وکړو، پوښتنه مې ته وکړه. هغوی مې راته وویل چې دا حدیث ما د نبی علیه الصلاۃ والسلام نه څو ځله اورېدلی دی. او بیا په دا حدیث کې دی چې الله تعالی په باندې قسم خوري چې زما مور او پلار دی پتا قربان شي سو پیری چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا کلمات کم ویل دي. نو دا الله تعالی چې کم دی موسی علیه الصلاۃ والسلام ته ورکړي دا کلمات، چې کله به موسی علیه الصلاۃ والسلام دا الفاظ دا کلمات دا وظیفه به وکړله، نو الله جل شانه نه چې کم سوال هم کو، الله جل شانه به هغه ضرور قبلو. نو راځو به هر حال راځو محترم وظیفې طرف ته. وظیفه په څه طریقه باندې دا کم کلمات دي چې موسی علیه الصلاۃ والسلام به هم الله جل شانه ورته ورکړي و، هغه به هم دا وظیفه کوله. نو محترم دا هغه کلمات دي، دا کلمات په محترم اول باتی مخکې درې پیری درود شریف وای، درود ابراهیمی بهترین درود شریف دی. او بیا به د هغې نه وروسته دا کلمات وای. کلمات دا دي: اللهم انت خلقتني وانت تهديني وانت تطعمني وانت تسقيني وانت تميتني وانت تحييني. محترمو لگا اوږده دعا ده، لیکن اسانه ده، اوه پیرې ویل دي، زیات نه زیات 2-3 منټه پې لګي. بیا دا دعا واورئ، دا وظیفه بیا واورئ: اللهم انت خلقتني وانت تهديني وانت تطعمني وانت تسقيني وانت تميتني وانت تحييني. ډېر اسانه دعا ده، ډېر اسانه وظیفه ده، لیکن الله جل شانه او دغه سمورا رضی الله بن جندب رضی الله تعالی عنہ په قسم خوري، او الله جل شانه دا موسی علیه الصلاۃ والسلام ته ورکړي دا الفاظ دا کلمات، هغوی په دعاګانې کولې. نو ما او تاسې شي موږ د هغوی د خپو خاورې هم نه، د هغوی د اسونو د خپو خاورې هم نه. نو موږ محترمو چې دا وظیفه اخره کې پسې 3 پیرې بیا درود شریف ووایي او بیا دعاګانې وغواړي. چا هم دعاګانې نه قبلېږي، دا دعا دا کلمات دا وظیفه ضرور وکړي، الله جل شانه هم دعاګانې قبول کړي. ډېر اسانه او مختصر او مجرب وظیفه الله په خپل ممکن خويندونو چې ثواب نه لازم شیر کړئ. موږ یوټیوب چینل مولانا زاهد تر سره هم سبسکرایب کړئ. السلام علیکم ورحمت الله تعالی وبرکاته.